له پاسه کاڼې راورېږي ځمکې اور اخیستی له غږ د صلح سره سم جنګونو زور اخیستی. دغه غونډه چې د کلات ښار د قومونو د یووالي او همغږۍ د بورډ په نوښت جوړه سوې وه، پکښې دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو برخه درلوده. د غونډې ګډونوالو د روانې جګړې د ختم لپاره پر دواړو لوري د زغم، تاوتریخوالي د کمښت او عمومي اوربند غږ وکړ، تر څو د دوی په وینا ورور-وژنه ختمه سي. د بورډ غړو وویل د سولې لپاره هر ډول هڅو او قربانیو ته چمتو دي. موږ په افغانستان کې نور سوله غواړو او جنگ نه غواړو. پر دواړو جنگي اړخونو باندې هغه که طالبان دي او هغه که حکومت ده، د امر ځینې غوښتنه ده چې د سولې اخرنۍ مرحلې دي. تاسې چې جنگي اسیران نسئ، جنگي اسیران ځای پر ځان باندې مه وزنئ. دا شخصي ګټې باید د نظره وباسو. که دا ونه باسو، ملک به دې داسې ټوټه ټوټه وي لکه نن 40 کاله افغانان یو په بله سره ووهل. خپل غریب مسکین ورسه ولایت ټول له کړنو ډک سو، ولایت د اجتماعونو ډک ده. د غونډې د ویناوالو په وینا روان جنګ نه یوازې د وژنو او ورانۍ سبب کیږي، بلکې د تعلیم او اقتصاد په ګډون د ژوند هره برخه یې اغېزمنه کړې او باید سمدستي پای ته ورسیږي. ویناوالو ځوانانو د سولې په ملي پروسه، د ستونزو په حل او د ملت او دولت په نږدېکت کې د ولایتي بورډ پر اهمیت ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په هره برخه کې به د خپلو مشرانو پر لارښوونو عمل وکړي، تر څو د زابل او هیواد موجوده ستونزې هوارې سي. په دغسې اساسو شو کې چې د سولې مذاکرات بین الافغاني اړخ ته اوړي، هغه خبرې چې سولې ته زیان رسوي، د هغو خبرو څخه باید ډډه وسي. هغه که دولت کوي، هغه که طالبان کوي. موږ به په راتلونکي کې هم د دغه مشرانو په توسط باندې مجالس لرو د سولې په برخه کې. خو موږ ته د خدای دغه نصیب را په برخه کې چې دا مو د سولې اخري مجلس واوسېږي، نور د ملک د رغونې دپاره کار وکړو. پاکستان ګټې هغو ته ارزښتمنې دي. موږ ولې د خپلې خاورې ارزښت نسو ساتلی؟ موږ به د خپلې خاورې څخه په سر باندې دفاع کوو. همدغه خاوره ده چې نن دلته سره ناست یو، د خپلو مشرانو قدر کوو. مشران پر موږ شفقت کوي، پاکستان پر موږ شفقت نه کوي. د زابل په قومي مشورتي بورډ کې په داسې حال کې پر روان وضعیت دا بحث او د سولې په اړوند غونډه کیږي چې تېره هفته د دې ولایت د سولې ولسي حرکت په نوښت د بین الافغاني خبرو د پیل او اوربند په ملاتړ لاریون هم وسو.